شپږم کال د اګست 14 د شنبې سهار 6 بجې. په پلازمینه کې عادي ژوند روان دی، خو طالبان کابل ته په نږدې کېدو دي. ورسره د بیلابیلو هیوادونو د سفارتونو تړل کېدو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو اندېښنې ډېرې کړې دي. سلامونه. له افغانستانه د خپلو ملکي کارکوونکو د ایستلو لپاره د اعلان شوو امریکایي پوځیانو لومړنۍ ډلې کابل ته رسېدلې. Kabul is not right now in an imminent threat. خو له دې ټولو سره سره ناټو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام خبره کړې او ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان وضعیت له کنټروله وتونکی دی. د جګړې له ډګره ریپورټونه وایي چې د دغه هیواد د نیمایي ولایتونو مرکزونو باندې اوس د طالبانو ولکه ده. د اروزګان ترینکوټ، د غور فیروزکو او د لوګر ځینې سیمې تازه طالبانو نیولې او په شمالي ولایت بلخ کې بیا سخته جګړه شوې. د سهار 8 بجې. د کابل د نوي ښار پارک د بې ځایه شویو کېږدیو نیولی. دې ته ورته د پلازمینې څو سیلزي اوس د جګړې له اوره د راکډه شویو کورنیو پر پنډغالو اوښتي دي. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې. د ولسمشرۍ ماڼۍ پر سر لا هم د افغانستان درې رنګه بیرغ رپیږي، خو ګنګوسې دي چې ولسمشر محمد اشرف غني استعفا کوي او دا ماڼۍ پرېږدي. د یوه سلاکار وحید عمر د یادښت له مخې نن د ولسمشر په ایجنډا کې 3 مهم کارونه دي. یو دا چې ولس ته نوی پیغام ثبت کړي. د پروني پیغام د نه خپرېدو پرېکړه شوې. هغه د طالبانو پر ضد د مقاومت په اړه و او پرون یې د دفاع وزارت چارسمبالي بسم الله محمدي سره د بالاحصار د کتنې پر مهال ثبت کړی و. دویم کار کابل ته د راکډه شویو کورنیو ستونزو ته د رسېدو لپاره په یوه جلسه کې ګډون او دریم له ځینو سیاسي مشرانو سره په ار کې کتنه ده. غرمه مهال. په کابل کې د امریکا سفارت نه لوګي خېږي. وایي ځینې محرم اسناد یې سوځول. دوی د سفارت د تخلیې لپاره چمتو کیږي. د غرمې 12 بجې. سیاسي بې ثباتۍ او د جګړې شدت د ډالرو پر وړاندې افغانۍ راغورځولې ده. د خوراکي توکو پر پلورنځیو ګڼه ګوڼه ډیره شوې. خلک وایي که جګړه تر کابل رسیږي باید کورنۍ یې پر خوړو بسیا وي، خو د هر څه بیې ختلې دي. د ماسپښین 1 بجه او 15 دقیقې. ساعت 1:15 بعد از ظهر دشمن حمله کرده بودند. په شمالي ولایتونو کې د طالبانو پر ضد د جګړې سمبالونکی عبدالرشید دوستم او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي چې طالبان یې ځپلي دي او د پخوا په څیر به یې ماتوي. د ماسپښین 1 بجه او 10 دقیقې. د افغانستان ملي رادیو تلویزیون ملت ته د ولسمشر محمد اشرف غني وینا خپروي. تر ډیره خلکو ته په ډاډګیرنه ورټوله ده. زموږ ګران هیواد افغانستان پر موږ د تپل شوې جګړې له کبله د بې ثباتۍ له جدي خطر سره مخ دی. زه د ټول افغانستان په وضعیت خبر یم. د ماسپښین 2 بجې. د پاسپورت ریاست او ځینو نورو دولتي ادارو ته د خلکو اوږدې لیکې ورجوړې دي. پر بانکونو او ATM ماشینونو د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. ټول ATM ماشینونه غیر فعال د شارنه هم غیر فعال. دلته وزیر اکبر خان ته راغلی و نو دلته نوبت کې ورته وړالی. د ماسپښین 3 بجې او 10 دقیقې. له سیاسي مشرانو سره د ولسمشر غني غونډه د ارګ په چارچنار ماڼۍ کې پیل شوې ده. تر عبدالرب رسول سیاف پرته بیلابیل سیاسي رهبران، د پارلمان دواړه مشران او چارواکي ارګ ته رسېدلي. د ځینو ګډونوالو په خبره څېرې ځړېدلې وې. د وحید عمر د یادښت له مخې تر پرونه چې ځینو د مقاومت خبره کوله نن یې یو هم نه کوي او په خبره یې ښاغلی عبدالله له حامد کرزي غواړي چې ولسمشر ته پیغام ورسوي. وروسته ځینې نور کسان هم خبرې کوي. په زغرده یو هم ولسمشر ته له واکه د لاس په سر کېدو خبره نه کوي، خو له غوږه یې ورتېروي چې د قربانۍ وخت دی او د وینې تویېدنې مخه باید ونیول شي.
د غونډې په پای کې پریکړه کیږي چې یو باصلاحیته پلاوی جوړ او سبا قطر ته لاړ شي چې له طالبانو سره د روغې جوړې وروستۍ هڅه وکړي. د غونډې تر پای ته رسیدو مخکې یونس قانوني ولسمشر ته وایي چې د او ځینو نورو مشرانو ته اسلام آباد بلنه ورکړې، خو هغه ورته وایي چې دا پاکستان ته د تګ وخت نه دی. د مازدیګر 4 بجې او 10 دقیقې غونډه خلاصه شوې، خو سیاسي مشران اندېښمن دي چې په زغرده یې ولې ورته ونه ویل چې واک پرېږدي. بیرته هڅه کیږي چې ولسمشر سره وویني، خو هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلي سره بوخت دی. دلته یونس قانوني د پاکستان د سفر په اړه د ولسمشر غبرګون قهرولی او وحید عمر ته وایي چې د ولسمشرۍ لحاظ یې وکړ، کنه نو د هغه اجازې ته اړتیا نه لري. د مازدیګر 5 بجې او 45 دقیقې ولسمشر غنی په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان پیټ ویزلی سره ناست دی. دا غونډه د ښاغلي غني د ورځې په ایجنډا کې نه وه، خو ناڅاپه پکې اضافه شوې. ښاغلي محب او فضلي او لوی درستیز هیبت الله علیزی هم ورسره دي. د ماښام 7 بجې د ارګ پر ټویټر پاڼه د دې ناستې په اړه لیکل شوي چې ولسمشر ته یې د همکارۍ د دوام او له طالبانو سره د ګډې مبارزې ډاډ ورکړی دی. د ماښام 7 بجې او 9 دقیقې د ولسمشرۍ پر ټویټر پاڼه بل خبر خپور شوی. ولسمشر ډګر جنرال سید سمیع سادات د کابل د امنیت عمومي مسؤل ټاکلی دی. د هلمند له خونړۍ جګړې راستون شوی. د ماخوستن 9 بجې او 22 دقیقې ارګ د ښاغلي غني او بسم الله محمدي پرونی عکسونه خپاره کړي چې بلاحصار کې یې اخیستي، خو هغه د مقاومت په اړه پیغام یې نه دی ورسره خپور. تر دې دمه طالبانو د کونړ، پکتیا او پکتیکا مرکزونه نیولي، لوګر کې هوایي بریدونه شوي او فاریاب کې مسؤلان وایي طالبان یې په شا کړي. بلخ کې سخته جګړه روانه ده. هلته د امریکا ولسمشر په خبرپاڼه کې ویلي چې د خپلو ځواکونو او همکارانو د خوندي رایستنې لپاره یې کابل ته د شاوخوا 50,000 سرتیرو د لیږلو امر کړی. جو بایدن همداراز په دوحه کې طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که کابل کې د امریکایانو ژوند له خطر سره مخ شي او یا یې د سفارت تر تخلیې مخکې کابل ته ننوځي نو له چټک غبرګون سره به مخ شي. هغه د خپل بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن ته سپارښتنه کړې چې افغان مشرانو سره مرسته وکړي چې د افغانستان مسأله له سیاسي لارې حل شي. بلینکن ښاغلي غني او عبدالله دواړو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې کړې دي او د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. د ماخوستن 11 بجې او 40 دقیقې په شمال کې د جګړې سمبالونکو عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ماته خوړلې ده. ښاغلي نور دا ماته په یوې دسیسې پورې تړلې او ویلي دي چې پلان و دی او دوستم هم په لومه کې ښکېل کړای شي، خو بچ شول. ریپورټونه وایي دواړه ازبکستان ته اوښتي دي. پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې ګڼ شمېر ګاډي د حیرتان په لور روان دي او ځینې سرتیري خپل نظامی کالي بدلوي او ملکی اغوندي. بیشتر موتر تام تیر شد، اینا با کماندوشان است که رفته رایستن طرف میدان هوایی و حیرتان. د 2021 کال د اگست 15 د یکشنبه سهار 7 بجې او 10 دقیقې نن بانکونو او ای ټي ایم ماشینونو ته تر پرون هم اوږده قطارونه ولاړ دي او اوس خلکو ته تر ډیره ډالر نه بلکې یوه کمه اندازه افغانۍ ورکول کیږي. لږ شمېر دولتي ماموران خپلو دفترونو ته روان دي. هلته د لغمان مرکز مهترلام، د فاریاب میمنه او د ننګرهار جلال آباد هم طالبانو نیولي دي. مجاهدین طالبان د جلال آباد د فتح لپاره د ننګرهار ښار جلال آباد ته روان دي. د سهار 9 بجې
طالبانو د څرخي پله زندان نیولی، ورونه یې پرانیستي دي او ډلې ډلې بندیان خپلې بسترې او توکي په شا کورونو ته روان دي. برای مردم میدان معاشر است، زندان پل چرخی، کل مردم آزاد تمراز. د سهار 9:30 ولسمشر د حرمسرای په انګړ کې ناست او له حمدالله محب سره په خبرو بوخت دی. وحید عمر وایي ولسمشر غواړي په ډوله دښته کې د بېځایه شویو پنډغالي کتنې ته ورشي، خو د دفتر مشر یې متین بیګ او ښاغلی فضلي ورته وایي چې د کابل وضعیت هلته د تګ نه دی. وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت ارزولو لپاره ماسپښین 2 بجې د کابینې غونډې رابللو پریکړه کیږي چې لومړی مرستیال امرالله صالح هم باید پکې وي، خو هغه په خپل دفتر کې نشته. د سهار 10 بجې طالب ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان تر ټولو لوی او مهم زندان باګرام هم نیولی او ټول بندیان خوشي شوي او خوندي دي. خو BBC ته ځینو بندیانو وویل چې سهار پرې امریکایي الوتکو بمبار وکړ او شاوخوا 100 زندانیان یې ووژل. دوی ته د صبر کول وویل شول او وروسته پر مړو راتیر او کورونو ته لاړل. د سهار 10:11 په داسې حال کې چې ځینو سیمو لکه کمپنۍ او میرویس میدان کې یو شمېر طالبان پر ګزمو لیدل شوي، مجاهد یوه خبرپاڼه خپره کړه چې پکې ویلي دي کابل ته په زور نه ننوځي. د تنکۍ غرمې 11:19 مخکینی ولسمشر حامد کرزي او د سولې عالی شورا مشر عبدالله سره لیدلي چې پرونۍ غونډه کې د شوې پریکړې پر بنسټ دوحې ته پلاوی ولیږي. د غرمې 12:11 ارګ بیا پر ټویټر پاڼه کابل میشتو ته د ډاډګیرنې پیغام کې لیکلي چې ښار کې پراګنده ډزې شوي خو پر کابل برید نه دی شوی. متین بیګ هم لیکلي چې وضعیت کنټرول دی خو خلک ویریدلي. هټۍ او مارکیټونه په بندېدو دي، ښوونځي او ادارې رخصت شوي دي. پر سړکونو ګڼه ګوڼه بې سارې ده. کپلی دی کسپور هڅه کوي ژر ځانونه کورونو او خپل منزل ته ورسوي. وروسته حمدالله محب وویل چې وضعیت په خرابېدو او یوه پټه امنیتي غونډه راوبلل شوه. د غرمې 12:20 د یونس قانوني، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، لطیف پدرام، میررحمان رحمانی، باتور دوستم او د عطا محمد نور زوی خالد نور په ګډون شاوخوا 13 تنه د اسلام آباد په تکل په کابل هوایي ډګر کې بند پاتې دي. پروازونه ځنډېدلي. د پارلمان ځینې غړي هم هوایي میدان ته رسیدلي چې د ترکیش ایرلاین او کام ایر وروستیو الوتنو ته ځان ورسوي. څو ساعته وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت ولیکل چې یاد سیاسي مشران اسلام آباد ته رسیدلي. د غرمې 12:10 د وحید عمر د یادښت له مخې دا هغه شیبې وې چې ولسمشر غني ته نور د حکومت، ادارې او امنیتي دستګاه په نوم هیڅ نه و ورپاتې او دولت پاشل شوی و. دی وایي هڅه کیږي چې ولسمشر له دفاع وزیر بسم الله محمدي سره خبرې وکړي، خو د هغه درک نشته. بیا د کورنیو چارو وزیر عبدالستار میرزکوال او د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج سره پر ټلیفون غږیږي او د کابل د خوندیتوب لپاره سپارښتنې ورته کوي. د ماسپښین 1:10 په ښار کې اوازه ده چې ولسمشر غني له هیواده وتلی، خو هغه لا د ارګ په ګلخانه ماڼۍ کې پر څوکۍ د شاه غازي امان الله خان میز ته د ملي بیرغ ترڅنګ ناست دی او تر شا یې د احمد شاه بابا پر سر د تاج ایښودلو مراسمو تابلو ښکاري. د امان الله خان د نیمګړي فصل د بشپړونکي نارې وهونکی محمد اشرف غني همدلته د ولسمشر په توګه خپل وروستی ویډیویي پیغام ثبتوي. نواحی پلیس و امنیت ملی و اوضاع ناحیه شهرواری همه در تماس باشند. د ماسپښین 2:10 د ولسمشر د کور مخته د تورو ښیښو سپین لکسس موټر ولاړ دی.
شاوخوا نیم ساعت په تمه و چې دفاع وزارت ته لاړ شي، خو څو شېبې مخکې د دفاع وزیر بسم الله محمدي په ټلیفون کوم مهم خبر ورکړ. دا د نظام د سقوط خبر و. ورپسې ښاغلی محب او د ولسمشر د ځانګړي ګارد قومندان کوچای ورغلل چې PPS هم سقوط کړی. ولسمشر خوست ته د تګ ورته وایي، خو محب ورته کړي چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوي دي. ښاغلي غني وروسته له BBC سره مرکه کې وویل چې هغوی له ده د دفاع توان بایللی و. دی په ګاډي کې کېناست خو نه پوهېده چې چیرې ځي. وروسته ورته څرګنده شوه چې وطن پرېږدي. ولسمشر ښاغلی محب او د PPS قومندان په چورلکه کې کینی او چورلکې د کابل د شمال لور ته الوځي. حمدالله محب وایي د ولسمشر تر خوندي او په پټه ایستنې پرته بله چاره نه وه پاتې. په دې فکر کوو چې د رئیس جمهور ژوند څنګه ژغورل کېږي، ځکه تاریخ تکرارېدلی شي. په داسې وضعیت کې هر احتیاط چې لازم و باید وکړو. یو د هغه احتیاطونو نه همدغه مو چې د پیلوټانو مشوره وه چې باید په دې وضعیت کې څوک خبر نه وي. د مازدیګر 4 بجې د پلازمینې امنیتي حوزې تر ډیره تشې شوي دي. د کابل له ځینو سیمو د ډزو او وسلوالو شوکو ریپورټونه ورکول کیږي. په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شوې او ځینې واټونه بیخي تش دي. د مازدیګر 5 بجې او 1 دقیقه مخکینی ولسمشر حامد کرزی له خپلو لوڼو سره ولاړ او پر فیسبوک په یوه ویډیو کې وایي چې دی چیرې نه ځي او له طالبانو سره په اړیکه کې دی چې د واک لیږد ته سوله ییزه لار ولټول شي. خدمت همشهریان عزیز کابل عرض می‌دارم د مازدیګر 5 بجې او 10 دقیقې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې نه به کله طالبانو ته تسلیم شي او نه به تر یوه چتر لاندې ژوند ورسره وکړي. د ده د ځای ځایګي په اړه کره معلومات نشته، خو ویل کېږي پنجشیر ته تللی. د مازدیګر 6 بجې او 15 دقیقې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عبدالستار میرزکوال وایي د ښار امنیت د کنټرول او د غلو غدیو د مخنیوي لپاره د شپې له 9 بجو ګرځبندیز اعلانوي. چې نن د 9 بجو نه وروسته شبګردي یا د شپې ګرځېدل ممنوع دي. د مازدیګر 6 بجې او 19 دقیقې د سولې عالی شورا مشر عبدالله پر خپله فیسبوک پاڼه پیغام لري. وایي ولسمشر له هیواده وتلی دی. رئیس جمهور پیشین افغانستان ترک کرد و کشور و ملت د مازدیګر 6 بجې او 26 دقیقې طالبانو تازه اعلامیه خپره کړه چې کابل ښار ته یې په دې دلیل د ننوتلو پریکړه کړې چې ادارې تشې شوې او په ښار کې د چور او تالان او خلکو ته د ضرر رسیدنې مخه باید ونیسي. د ماښام 7 بجې او 9 دقیقې عبدالله حامد کرزی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره یو ځای شوي او وایي د ګډوډۍ د مخنیوي او د واک سوله ییز لیږد ته لارې چارې سنجوي. د ماسخوتن 10 بجې او 20 دقیقې ولسمشر له یوه نامعلوم ځایه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کابل ښار د ورانۍ او د وینې تویېدنې د مخنیوي په موخه نن په ناڅاپي ډول د هیواد پرېښودو ته اړ شو. د ماسخوتن 10 بجې او 10 دقیقې الجزیره ټلویزیون یوه ډله طالبان ښیي چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ټیک پر هغه ځای ولاړ دي چې څو ګړۍ مخکې ترې ښاغلي غني خپل وروستی پیغام خپور کړ. دا د افغانستان د 3م اسلامي جمهوري نظام رسمي سقوط ښکاروي. وروسته د طالبانو د دوحې دفتر مشر ملا عبدالغني برادر په یوه ویډیویي پیغام کې د خپلې بریا اعلان وکړ. ټول افغانستان مسلمان ملت ته د دغه درنو
فتح مبارکي وایو. د جمهوریت نظام د سقوط لمر له ډوبېدو سره زرګونه کسان په داسې حال کې د کابل هوایي ډګر پر لور په خوځېدو شول چې وار د مخه ګڼه ګوڼه پکې ډېره ده او له دې سره له شاوخوا 20 کلونو وروسته د افغانستان یو بل اسلامي جمهوري دولت پای ته رسېږي. افغانستان کې د مخکنی نظام وروستیو 48 ساعتونو کې څه پیښ شول په دې هکله مو د نورګل شفاق رپورټ له BBC رادیو واوریده.